السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو خدای دې وکړي چې راته روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او یوه ښه ورځ به م پیل کړې وي. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه ستاسو ته وښیم چې څرنګه کولی شو موږ او تاسې هرې شمېرې ته هر هېواد ته فري ټلیفون وکړو، یعنې وړیا ټلیفون وکړو، او همدارنګه موږ او تاسې کولی شو په نړیوالو نمبرو چاته زنګ ووهو او نړیوال نمبر د ځان لپاره د 1 کال لپاره، د 3 میاشتو لپاره، همدارنګه د 1 میاشتې لپاره وړیا واخلو. نو ملګرو په دغه اپلیکیشن باندې ما مخکې هم تاسو ته یوه ویډیو جوړه کړې وه چې هغه به زه لاندې په ډسکریپشن کې تاسو ته پرېږدم. نو د راجستر طریقه او همدارنګه د جوړولو طریقه، د راجستر طریقه یې ما تاسو ته په مخکینیو ویډیو کې ښودلې ده. زما په چینل کې دا ویډیوې موجودې دي. نو نړیوال شمیرو باندې څرنګه کولی شو موږ او تاسې یو چا ته زنګ ووهو، او نړیوالې شمیرې څرنګه کولی شو موږ او تاسو د 1 کال لپاره واخلو، هغه هم پرې. نو که غواړئ چې دا ښایسته او ښکلې طریقې زده کړئ، نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو در سره خوښه کړئ او بیل آیکن در سره کلیک کړئ او په آل باندې کلیک در سره وکړئ. نو ملګرو راځو طریقه نه اوږدوو او ویډیو شروع کوو. راځم زه د خپل موبایل ډیټا خلاصوم. په دغه اپلیکیشن باندې ما مخکې هم تاسو ته ویډیو جوړه کړې. نو راځم اپلیکیشن ته. څرنګه کولی شو نمبر ترلاسه کړو د 1 کال لپاره. دغه د ملګرو زه اپلیکیشن ته ولاړم. زه په اپلیکیشن کې څومره کریډیټ لرم دغه وینئ ملګرو. دا کریډیټ زه لرم 165.8 کریډیټ لرم. نو اول یې زه تاسو د کریډیټ د ګټلو طریقه ښیم. تاسو څرنګه کولی شئ کریډیټ کې وګټئ. کریډیټ په اول سر کې راسئ، دغه ډیلی چیک ان په دغه باندې به کلیک وکړئ. وروسته به بیا په دغه ایم فیلینګ لاکې باندې به کلیک وکړئ. نو اول وار کې زه راځم دلته زه کریډیټ ګټم. تاسې به دغه رقم کریډیټ کې ګټئ. دغه د ما ته کریډیټ راکړو. دا ایډونه به ملګرو تاسو ته درکوي. دا هر یو ایډ به تاسې ملګرو ګورئ، دغه باندې تاسو ته کریډیټ درکوي. دا ایډ ما وکتو، سکیپ بټن به ووهئ. وروسته به بیا راسئ دغه ایم فیلینګ لاکې ما ته یو کریډیټ راکړو. دا ایډونه به ملګرو تاسې ګورئ، په دغه باندې تاسو ته کریډیټ درکوي. وروسته چې دا دوه وګورئ ملګرو، بیا به راسئ دا وی پی ان دا له ځانه لري، دغه به اون کړئ. دغه ګورئ ملګرو، دا په کونج کې دغه وی پی ان لینکټون کریډیټ دا ودر دا وی پی ان اون سو. اوس به دلته ما ته کریډیټ راکوي. هغه د نمبرو د اخیستلو طریقه یې وروسته زه تاسو ته درښیم. هغه به یعنې تاسې 100 کریډیټ کې پوره کوئ، 100 کریډیټ به ګټئ د ځان لپاره. بیا وروسته تاسو ته کریډیټ درکوي. تاسو ته شمېره درکوي، نړیوالو نمبرو شمېره، لکه د امریکا، کاناډا، آسټرالیا، یونایټډ کینګډم او همدارنګه فلیپین شمېرې تاسو ته درکوي. دا به دلته د وګئ د یو څو شیبو لپاره به دلته ورته وګورئ دغه ایډ ته. دغه د ما ته 0.5 کریډیټ راکړو. دغه د بیا کلیک کوئ، بیا یې ما ته 0.5 کریډیټ راکړو. دغه ته ایډ ته به بیا دی وګورئ، دا به کلیک کوئ، د یو څو شیبو لپاره به دلته ورته وګورئ. اوس به بیا ما ته کریډیټ راکړي. دغه د کریډیټ یې راکړو. دا وی پی ان به ملګرو د تاسې اون وي، دا په کونج کې وی پی ان نه ده. دغه دا ملګرو وینئ، دلته ورباندې راسي. دا ملګرو وینئ، دا کونج ده. ښه، اوس زه بیا وګورم، بیا 0.5 کریډیټ راکړو. دا به دی لرې کوئ.
نو ملګرو که تاسې غواړئ چې نور کریډټ ترلاسه کړئ دلته به راسئ دغه د get 100 credit for free by sharing it to friend. دغه ملګرو دغه که تاسې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ لا په واتساپ کې لا په میسنجر کې یا هم فیسبوک کې تاسې ته به 100 کریډټ درکړي. که هغه لینک دی ډاونلوډ کړي یا له هغه لینک نه دی کته کړي اپلیکیشن او بل هغه کې که ډاونلوډ کوئ دغه لینک له لارې دغه د ملګرو دا خپلو ملګرو ته انوایټ کړي 100 کریډټ به درکړي. دا کمپلیټ اوفر ده. دا چې تاسې یوه ګیم کې وکړئ یا یو بل اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ ځینې ډاونلوډ کیږي او ځینو کې ګیم کیږي دغو کې هم تاسې ته کریډټ درکوي او دلته هم درکوي. او اوس ځو ملګرو د ځان لپاره یوه شمیره اخلو دا ایډونه به دی ګورئ اتې به تاسې ته کریډټ درکوي. دغه یې ماته کریډټ راکړو 0.5 دغه اوس زه ځمه ملګرو او د ځان لپاره یوه شمیره اخلم. ځان لپاره شمیره اخلئ دلته به کلیک تاسې وکړئ. دلته ورځم زه کلیک کوم. په دغو ملکو کې ملګرو تاسې کولی شئ شمیرې د ځان لپاره واخلئ د یو کال یوې میاشتې همدارنګه د 3 میاشتو لپاره. اوس زه ځم د امریکا یو جای نمبر زه ځان ته اخلم. یونایټډ سټیټ د کینیډا د یونایټډ کینګډم د استرالیا د نیدرلند د بلجیم د دغو ټولو ملکو کې تاسې کولی شئ نمبر واخلئ د ځان لپاره او خلکو ته زنګ ووهئ. تاسې خپل ملګري ډېر تر هغه لاندې تر تاثیر لاندې راوستلی شئ. زه ملګرو د ځان لپاره د امریکا نمبر اخلم. د دغه لپاره به تاسې 100 کریډټ لرئ. امریکا کې د کومې سیمې هغه زه اخلم زه لاس انجلس نمبر اخلم. لاس انجلس نمبر دغه دی ملګرو لاس انجلس نمبر زه اخلم. لاس انجلس نمبر یې ملګرو دغه تاسې ته ټول نمبر راواړول دغه څه نمبر وینئ دا ټول نمبر یې تاسې ته راواړول. دغه تاسې کولی شئ چې یوه شمیره ځان لپاره غوره کړئ. فرض مثال زه راځمه دا شمیره د ځان لپاره اخلم. کنټینیو باندې کلیک کوم. لاس انجلس کالیفورنیا ایالت نمبر مې ځان لپاره واخیست. get access to this number. دا نمبر مې د ځان لپاره واخیستل ملګرو. get access to this number دا نمبر مې اوس زه دغه شنه شي باندې هغه کوم. اوس ملګرو ما د ځان لپاره دا نمبر واخیسته. نو ملګرو پوه سواستئ ما د ځان لپاره دا نمبر ترلاسه کړو. اوس دلته زه په کنټینیو باندې کلیک کوم. دلته اوس سټیپس راته راواوښته. اوس د ما لپاره په پروفایل کې دغه نمبر ولګېدل ملګرو. اوس تاسې کولی شئ دا نمبر شیر کړئ په یوټیوب فیسبوک یوټیوب او همدارنګه په داسې نورو هغو کې شیر کړئ. اوس راځم دا په دغه ګروپ کې شیر کوم. ستاسې this is my new number. your contacts and call me. دغه د ما نوی نمبر دی ملګرو. اوس زه ځان ته د ځان شمیرې ته یو میسیج را لېږم تر څو تاسې پوه شئ چې دا نمبر څرنګه د ما دی.
اوس زه ځم د ځان شمېره ته یو میسج رالیږم. وینې ملګرو دغه د ماته میسج راغی یو ګیټ ا فون نمبر. دغه د وینې ملګرو کنګریچولیشن. دا اوس بس د ما نمبر سو. اوس زه ځم ځان شمېره ته یو هغه پې وکړمه، ځان شمېرې ته یو میسج پې لیږم تر څو تاسې پوه شئ. بل موبایل له ما سره دلته نشته چې زه اوس د ځان شمېره ته هغه وینئ ملګرو ما چې دغه کریډیټ کټ کړی اوس د ما 80 کریډیټ پاته. د ما دغه نمبر 0 9 4 4 شپږ 1 اوس زه غواړم دغو ته میسج وکړم. دلته میسج ته زه ځم، دلته 9 نمبرو ته زه میسج کړم. دلته د ما نمبر چیرې دی ملګرو؟ نو ملګرو د ما نمبر دغه دی. زه اوس غواړم خپلو نمبرو ته یو میسج ولیږم چې ما ته په کومو نمبرو باندې پیغام راځي. اوس دلته زه خپل شخصي شمېرې ته له دغې هغه نه میسج لیږم. فرض مثال علي زه ورته لیکم سلام. اوس بل ټلیفون نشته ملګرو چې زه بل ټلیفون لارې اړیکه ونیسم. اوس به ما ته په شخصي نمبرو باندې د دغې شمېرې لخوا میسج راشي. ګورئ ملګرو ما ته د امریکا په نمبرو باندې میسج راغی. دغه وګورئ ملګرو تاسې په خپله قضاوت وکړئ دا د کوم جې نمبر دی. دا نمبر چې ما اخیستی و وګورئ ملګرو دا د امریکا نمبر چې ما واخیستل دا هغه نمبر. اوس زه بیرته ځم خپل نمبر ګورم. دغه نمبر ما اخیستی و. نو ملګرو که مو ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ او له نورو ملګرو سره یې شریکه کړئ. زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او انشاءالله موږ به له دې پسې نورې ښایسته ویډیو